الله بے حاجت دی ایس دی انسانانو دی عبادتونو ته حاجت نه لري دی مخلوق ته ضرورت نه لري بے نیاز دی بے حاجت دی او سبحان الله الحمید بیا هم ستایلی شوی دی لکه اوس الله موږ ته ضرورت لري نه موږ ته ضرورت نه لري موږ یې بیا هم صفتونه او حمدونه بیانو او ثناګانې بیانو په انسانانو کې خو داسې اوس الله خو ځان له یو شان دی دغه مخلوق شان ته وګوره چې کله یو مخلوق ووایي چې زه چا ته ضرورت نه لرم هېڅ شي ته ضرورت نه لرم نو دا خلک تم بیا ځان لرې ساتي مړه وایي دکې تکبر دی رب العالمین هغه ذات دی چې په هغه پورې تکبر خوند کوي هغه وایي زما ضرورت نشته چا ته نه مې ضرورت شته د چا عبادتونو ته بیا هم ته مجبوره یې چې د هغه صفت او د هغه حمد بیان کړي او د هغه ثنا ووایي سره د دې نه چې هغه ستا نه څه دی ستا نه بېزاره دی او تا ته ضرورت نه لري او که دا ټول مخلوق کافر شي هم هغه ته څه نقصان نشي ورکولی او که دا ټول مخلوق تقوادار مؤمنان شي نو الله ته څه فایده نشي ورکولی